چې سليمان عليه السلام دا ټول مارغان راوغخت. غرض داو چې دې مارغانو نه لګي لګي بڼکې والما او ځان لتی او تو شک جوړ. ټول مارغان د سليمان عليه السلام په حکم باندې رااله. یو مارغو چې هغه رانه عربي کې هدهد وایي. سليمان عليه السلام فرمایل چې مالی ارل هدهد، هدهد ولی نشتا. مرګرو ته وایي چې واورئ هدهد چې راشي یا خو به معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه وم او یا به یې لالوم. هدهد چې راغی نو سلیمان علیه السلام ته یې پیش کړ. چې پیش یې کړ نو سلیمان علیه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه یې داسې ونیو او داسې دچکې یې وله ورکړ او ورته ووایي چې ته چېرته تللی وې. هدهد ورته ووایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې. دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیش یم، بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي. دا خبره څه وه چې د سلیمان علیه السلام یې زړه وران کو بلکل او زه یې پرېښوا مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي. سلیمان علیه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کا. مارغه ورته وایي چې زه نافرمان دیم، زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تلی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته. ما تا له دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته. سلیمان علیه السلام نورم ډېر متاثر شو. ورته وایي چې هغه څه شی دی؟ وی ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده، بلقیس نامه یې ده او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. د داسې ښار خبر مې درته راوړی دی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت بعد دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته. سلیمان علیه السلام حیران شو. د دې دومره عظیم ښار خبر یو مارغه راوړي. سلیمان علیه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړو راشه زما خط ورته یوسه. نو سلیمان علیه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته، لیکي ورته انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان. الله تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوه، خپل فوقیت به په ما نه ظاهره، راشه او مسلمانه شه. برای راست آرډر ورته کوي د طاقت ازمایي به ما سره نه کوي، راشه او مسلمانه شه. هغه خط یې دته په مرۍ کې واچولو او رخصت یې هدهد په هوا لاړو او بلقیس ته خط چې راوړو په لاره خو تلی نشي مارغه دی نو پاس نه پرې راغی. روشندان کې ورننوتو دا په تخت قده وه او هغه خط یې وله په سینه کې بیا دی ورته په دې روشندان کې ناست دی چې دا راویښه شوه چې په سینه ګوري خط دی چې پړاوی کو حیرانه شو چې دا زما محل دی، بار پیرې ولاړې دي، څوک راتلی هم نشي دا خط راوړو چا. خو چې په روشندان کې وکتو دا مارغه دم ورته وکته بدی کې والوتو پوه شوه چې دا دې مارغه راوړی. فورا یې خپل میټینګ کال کړو، جنګي جرنیلان یې راوغوښته چې دا خط راغلی. جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي صاحب حکم کوه چې بس اټیک پې وکړو. بلقیس ورته وایي چې نه خبره د جنگ نه ده، دې خط ته سوچ وکئ، په دې الفاظو سوچ وکئ. الفاظ یې لیکلي دي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین.
الفاظ ته سوچ وکړئ. اول کې بسم الله ته وګورئ چې دې کې کوم دریاب بد دی. بیا الله تعالی علی واتونی مسلمین، مونږ خو آرډر تابع حکم کوا چې اٹیک وداس چل رہے چې دا سلیمان بادشاہ دی او دعوت پیغمبرایم کوي. دلا توفه او ډالۍ ورلېږما، کده بادشاہ وي نو توفه او ډالۍ به قبوله کی او نور به چپ شي. بس زمون سفارتی تعلقات به قائم شي او دوستانه تعلقات به قائم شي او بده بغلی شي. نو که بادشاہ وي تش خو په توفه او ډالۍ به چپ پاتې شي، او که پیغمبري نو په توفه او ډالۍ به چپ نه پاتې کیږي، بغیر د دې نه به نه راضي کیږي چې تر څو یې زه مسلمانه کړی دی. جرنالانو وایي چې بس ټیک. عزیزانو بلقیس توفه او ډالۍ تیاره کړه او سلیمان علیہ السلام ته ورولېږه. هغه ته اطلاع ورغه چې تا ته بلقیس توفه رالیږلې. هغه حکم وکړو چې تمام پیریان او دیوان دا په استقبال کې ودرېږئ، د بلقیس ډالۍ را روانه ده. او مارغانو ته حکم وکړو چې تاسو پې د پاسه سوری وکړئ په میلیونو. نو پیریان او دیوان په میلیونو استقبال کې ولاړ دي او پاسه پې سوری تنبوان پې مارغانو کړی دی. هغې چې وررسېدې چې دا حال یې وکتو او تحفه یې پټه کړه چې دا خو زمونږ د بادشاه بېعزتي ده، که دا تحفه د دې شال په مخ کې. سلیمان علیه السلام ته چې نږدې ورله ملاقات وشو، ورته خبره وکړه چې دا هغې ورته وویل چې خبره دا ده بهي چې تحفه او ډالو والا نه یم. بلقیس ته ووایه چې هغه اخري ټکی زما چې دی واتوني مسلمین، ته به راځې او مسلمانه کېږې به، زما او ستا جوړ به په دې راځي. او قاصدان یې واپس قاصدان چې واپس بلقیس ته ورسېده، بلقیس تیاری وکړو چې زه اوس پخپله ځم. سلیمان علیہ السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس پخپله راځي. نو سلیمان علیہ السلام د هغې د استقبال تیاری وکړو او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښته او ورته یې وویل چې ما ته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم، د هغې یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي. پیریانو ته یې وویل چې بلقیس خو را روانه ده، خو په دې مې پوه کوي چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی. پیریانو ورته وویل چې صاحب دا خو ډېره اسانه خبره ده، راوبرسي. سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي. عفریت یو پیری نامه وه، عفریت. هغه ورته وویل چې د سترګو په رپ کې څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت. عزیزانو چې را روانه شوه نو د سترګو په رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو او د سلیمان علیه السلام تخت سره کې شان و شوکت چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله. چې تخت ته راله سلیمان علیه السلام ورته وویل چې په تخت کښېنه. دی وویل چې زه معذرت غواړم. هغه ورته وویل چې دا هغه ستا تخت دی، ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی. نو دا ورته وایي چې کأنه هو تخت ستا دا دی. نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و، دا نه وایي چې همدا دی، ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدی شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی، نو زم بادشاه یم، د ده په مخ کې به زما د عزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و، داسې و. سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و، دا څنګه دلته راغلی؟ ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی. سلیمان علیہ السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس وایي چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي. نو عقل یې سر له راغی او وی ربي انی ظلمت نفسی، خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی.
واسلمت مع سلیمان خدایا اوس میں په سلیمان علیہ السلام ایمان راوړ. نو بلقیس عقل ته اوس ګوره. بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ ما دا دومره موده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان مې ظلم کړو. واسلمت مع سلیمان، اس میں پر سلیمان علیہ السلام ایمان راوړو. ولی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. خدای د سلیمان د یری میں اسلام نه دی راوړی او نه د سلیمان د بادشاہ د یری مسلمان شوی. حقیقت را ته معلوم نو چې اوس را ته معلوم شو، نو خدای تا د پاره میں ایمان قبول تا د پاره د یری نه. عزیزانو دغه بلقیس وا علماء لیکي چې آخر الامر سلیمان علیہ السلام سره نکاح